سلامونه دوستانو، نن غواړم د کور میډیا له طرفه تاسو ته داسې یو اپلیکیشن وښیم چې د هغې په واسطه باندې تاسو وکولی شئ د هر ځای څخه د هر لینک څخه ویډیو ډاونلوډ کړئ. د دې لپاره تاسو باید لومړی دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. ګوګل ته باید راشئ، د دې نوم ولیکئ چې سنپ ټیوب APK فاصله 2022 فری ډاونلوډ. دا 2022 د دې لپاره چې د همدې کال اوسیږي. نو دغه اولنی لینک چې څنګه تاسو ته ښکاري دا د سنپ ټیوب د دې اپلیکیشن خپل لینک دی. په دې کلیک کوو او منتظر کېږو چې دا خلاص شي. کله چې دا خلاص شو نو په ډاونلوډ باندې کلیک کوو. د دې سره به زموږ لپاره ډاونلوډ شروع شي. چون دغه اپلیکیشن ما سره له مخکې نشته دی، نو زه نه غواړم چې دا ډاونلوډ کړم، خو تاسو لپاره به دغه لینک په دغه کې واچوم، په ډسکرپشن کې. کله چې دا ډاونلوډ شو انسټال به یې کړئ. انسټال څخه وروسته دلته به راشي. د دې لپاره چې تاسو د فیسبوک، انسټاګرام او یا بل هر ځای څخه ویډیو ډاونلوډ کړئ، نو تاسو مجبور یاستئ چې د فیسبوک، انسټاګرام او یا بل اپلیکیشن هغوی یوزر نیم یعنې هغه دلته لاګین کړئ. د فرض د مثال په توګه ما د دغه ځای څخه دغه لینک د خپل فیسبوک څخه، البته مثلا زه غواړم دا ډاونلوډ کړم ویډیو، راځم په دې لینک کپي کوم، په دغه 3 نقطو باندې کلیک کوم، کپي لینک، او راځم سنپ ټیوب ته. نو کله چې زه سنپ ټیوب ته راځم اکثره وخت کې دا لینک خپله مانه غواړي، خو که زه دلته ورته کپي کړم ډېره به ښه وي. کپي هلته مې کپي کړی، هلته پیسټ کوم. که چیرته تاسو خپل فیسبوک کې لاګین نه شئ نو دا لینک نه اوپن کیږي. تاسو باید لاګین شئ. څنګه چې ښکاري لینک اوپن شو، نو د اوپن کېدو سره اپلای شو. که چیرته تاسو فکر وي دغه لاندنۍ برخه کې ښي طرف ته دغه غشی ښکاري، که په دې کلیک کې تاسو، نو تاسو ته به هغه ریزولوشن چې دا کولی شي ډاونلوډ شي درته هلته ښیي. 640، 380، 240. د 420 او 640 د دې نه پورته چې هر یو سایز تاسو ته مناسب ښکارېدو، کولی شو چې انټرنیټ خپل مصرف یې وکړي نو ډاونلوډ یې کړي. مثلا زه 640 باندې کلیک کوم. دغه برخه کې دغه ښي طرف پاس برخه کې دا غشی چې ښکاري چې خوځېږي، په دې باندې چې کلیک کړئ نو تاسو ته به ستاسو ډاونلوډ وښیي. لکه 2% چې دا ډاونلوډ شو. راځم تاسو ته دا د یوټیوب له طریقه ښیم. یوټیوب ته به راشئ. په یوټیوب کې به مثلا که تاسو غواړئ یو ویډیو ډاونلوډ کړئ، مثلا هر ویډیو چې هر ځای کې چې، نو تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ. مثلا دغه د پښتو ژبه تدریس دی، د اکسل پروګرام دی. په دې زه کلیک کوم، منتظر پاتې کېږم چې دا پلی شي. کله چې دا پلی شي نو دلته یو څو اپشنونه دوی سره شو کېږي. البته دا د انټرنیټ مربوط کېږي، څومره انټرنیټ تېز وي هغومره ژر کېږي. دلته چې تاسو ته ښکاري یو لایک دی، ډس لایک دی، شیر دی، کریټ دی او ډاونلوډ دی. نه، په دې ډاونلوډ به کلیک نه کوئ. دغلته کوم شیر چې دی په دې شیر به کلیک. صبر به وکړئ چې تر څو دغه وینډو تاسو ته خلاص شي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دا ډېر مربوط ده د انټرنیټ سره کېږي. څومره چې انټرنیټ تېز دی هغومره دا ښه کار کوي. تاسو به دلته ډاونلوډ وید سنپ ټیوب دا خپل سنپ ټیوب چې دا پیدا کړي. په دې به کلیک کوئ، منتظر پاتې شئ چې یو بله وینډو ستاسو ته خلاص شي. اوله برخه کې چې دی دا ټول موزیک دی. د موزیک مربوط تاسو ته ټول دغه ښکاري چې کوم دا کوي. نو همیش چې دی موزیک دغه MP3 او 130 کې ډاونلوډ کړئ، او ویډیو چې 480 او 220 څومره چې ستاسو انټرنیټ ته وصل کېږي په هماغه کې ډاونلوډ کړئ. دې ما کلیک کړو، دا زما ډاونلوډ شروع شو. چې زه وګورم دا ډاونلوډ شوی دی که نه شوی، نو سنپ ټیوب ته راځم او په دغه مای فایلز لاندنۍ برخه کې چې دی مای فایلز په دې کلیک کوم، ګورم چې دغه ډاونلوډ شروع شوی دی که نه. نو ډاونلوډ دا را شروع کېدونکی دی 0.48 دا را شروع شو. اوس تاسو ته دا په ټیک ټاک کې ښیم چې ټیک ټاک څخه څنګه ویډیو ډاونلوډ کړو. ټیک ټاک ته راځو، منتظر پاتې کېږو چې ویډیو پلی شي. غواړم دا ویډیو ډاونلوډ کړم. دغه غشی علامه باندې کلیک کوم او دلته یا کپي لینک اخلم او یا هم راځم دلته
دغه اپلیکیشن چې دې نه تېرېږم راځم دغلته ادر ته صبر کوم تر څو ادر کې زه ډاونلوډ وذ سنیپ ټیوب پیدا کړم. که چېرته تاسو لینک کپي کې ولاړ شئ هغه څه وکړئ لکه څنګه چې د فیسبوک غوندې هم کېږي، او که چېرته له دې طریقې کار واخلئ چې دلته تاسو سنیپ ټیوب پیدا کړئ نو هم کېږي. نو دې ډاونلوډ وذ سنیپ ټیوب باندې کلیک کوم. دا لینک ماته دلته اوپنېږي، منتظر پاتې کېږم چې دغه لینک اوپن شي. نو دغه لینک اکثره ما مخکې یادونه کړې که نه دا ډېر په دغه پورې اړه لري، انټرنیټ پورې. نو څومره چې انټرنیټ تیز وي هغومره دا زر د ویډیو ټیک ټاک یا د نور هر څه چې دغه ځای کې زر خلاصېږي. نو څنګه چې تاسو ته ښکاري دغه ویډیو پلی شوه په سنیپ ټیوب کې، البته پلی شوه. یو ځل بیا یادونه کوم که چېرته ستاسو د ټیک ټاک آی ډي، د انسټاګرام آی ډي او یا د فیسبوک آی ډي دلته په دې سنیپ ټیوب کې خلاصه نه وي نو ستاسو ویډیو نه ډاونلوډېږي. تاسو باید دغه په لاندې برخه کې بیا ډاونلوډ علامه ښکاري چې ښي طرف ته لاندې برخه کې شته دی، په دې کلیک کوو نو موږ ته بیا د تیر په څیر هغه ټول ریزولوشن چې زموږ په کار دی هغه به موجود وي. البته دغه ویډیو په نارمل ډول ډاونلوډ شوه نو موږ دلته په دې برخه کې ګورو چې ډاونلوډ شروع شو که نه. اوس زموږ ډاونلوډ شروع شوی. اوس راځم انسټاګرام ته چې آیا انسټاګرام کې موږ ویډیو ډاونلوډوی شو د انسټاګرام نه که نه. دغه یو ویډیو ده په دې باندې دا غواړم ډاونلوډ کړم. د دې لپاره راځم نو په دغه 3 نقطو کلیک کوم او د دې لینک کپي کوم. نو منتظر پاتې کېږم تر څو دې لینک جنریټ شي او لینک یې هغه د کپي شو. راځم دا سنیپ ټیوب ته. په سنیپ ټیوب کې بیرته دغه ځای نه وځم او دلته ګوره ماته وویل چې دا ډاونلوډ دا لینک چې تا کپي کړی دا ډاونلوډ یا کلیک کوم یا دغلته راځم سرچ کې کلیک کوم. منتظر پاتې کېږم تر څو دغه لینک اوپن شي. یو ځل بیا یادونه کوم انټرنیټ زما یو اندازه ضعیف دی، کار نه کوي، شاید هم کار وکړي خو دا ډېر مربوط د انټرنیټ کېږي. که څه هم ویډیو راغله بیا به منتظر پاتې شو. لکه څنګه چې تاسو ته ښکاري ویډیو راغله نو غواړم دا ویډیو ډاونلوډ کړم. هماغسې دلته چې ښکاري په دې ډاونلوډ بټن باندې کلیک کوم او زما لپاره به ډاونلوډ شروع شي. دا بیا یادونه کوم ستاسو د ټیک ټاک، د فیسبوک، د انسټاګرام هر هغه برخه چې تاسو غواړئ هغې نه ډاونلوډ وکړئ. دلته یوزر او پاسورډ ستاسو دلته باید داخل اوسېږي. لکه د فیسبوک اکاونټ هم په فیسبوک کې داخل وي، ټیک ټاک کې او د انسټاګرام کې. کوم تاوان نه لري، ما تر اوسه کوم تاوان نه دی لیدلی. سټارټ ډاونلوډ باندې کلیک کوم نو زه ګورم چې دا ویډیو ډاونلوډ شو که نه. بلکل ما سره دغه د ویډیو ډاونلوډېږي. نو یو اندازه بیا یم یادونه کوم زما انټرنیټ لږ ضعیف دی. بل د دغه څخه ویډیو ډاونلوډول دي د یوټیوب څخه. راځو دلته یوټیوب وپنو. او په بخښنې سره د ګوګل نه google.com. نو تاسو ته چې معلومه ده ګوګل یو سرچ انجن دی. د سرچ انجن هدف دا دی چې هر هغه ویډیوګانې چې په نورو ځایونو کې موجود وي دلته هم راځي. لیکمه چې 2 minutes ویډیو، یو ویډیو چې 2 دقیقې تر څو نو دا ماته ویډیو دا دلته راغله. دا هم د یوټیوب ده، تقریبا د ټول ویډیوګانې یوټیوب نه دي. نو زه غواړم ویډیو اوسي 2 دقیقې. فکر وکړئ دغلته به یو ویډیو وي. نو د دې څخه غواړم ویډیو ډاونلوډ کړم چې دا ویډیو تر څو موږ سره کومک وکړي. دا ده فرضاً دا ویډیو ډاونلوډوم. لومړی باید موږ تاسو ډېر دقیق اوسو تر څو د دې خپل لینک پیدا کړو.
نو دې لپاره چې دې لینک پیدا کړو موږ تاسو باید دغلته پاس برخه کې ښکاري videoeasy.com په دې را کلیک کوو د دې دا لینک کپي کوو بیا راځو دلته سنیپ ټوپ ته او سنیپ ټوپ نه هوم بټن ته راځو په هوم بټن کې یعنی دلته راځو تر څو دغه هغه په نوم کوم ځای چې دا پیدا کړو دلته کلیک کوو دغه ویډیو به انشاءالله موږ ته دلته پلی شي اها دوستانو څنګه چې تاسو ته ښکاري دغه ویډیو نه ډاونلوډېږي پوهېږي علت یې څه دی علت یې دا دی چې زه ساین ان شوی نه یم لکه تاسو څنګه دلته ښکاري زه دلته ساین ان نه یم یعنې لاګین نه یم او بل ما خپله آی ډي دلته نه جوړه کړې نو همدغه لپاره مې غوښتل یو داسې ویډیو اوسي چې تر څو هغه لاګین نه وي تاسو باید دلته لاګین اوسئ لکه زه باید د ویډیوزي کې ساین اپ واخلم ساین اپ نه بعد چې کله ما ساین اپ پوره شو باید زه لاګین شم دلته نو هغې نه بعد دا ډاونلوډېږي هیله لرم چې دغه ویډیو تاسو ته مفیده اوسي ستاسو مشکلات حل کړی شي په دې هیله چې یو څه مې تاسو ته درښودلی اوسیږي بیا یادونه کوم د دې لپاره چې ستاسو پوره ملاتړ ولرم نو زما چینل در سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ ویډیوګانې شیر کړئ تر څو زه د دې طریقه وکولی شم تاسو ته لا نور ډېرې ښې خپرونې ډېرې ښې برنامې او ډېر ښه پروګرامونه وړاندې کړم له توجه مو یوه نړۍ مننه